څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اولاد افضل نه مني، د رسول الله مبارک د کور خلق افضل نه مني، بهتر نه مني، بلکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امتیانو اولاد افضل مني. د رسول د اولاد نه، د رسول الله د وینې نه، د رسول الله د بچو نه، د امتیانو بچیان، د امتیانو اولاد افضل مني. دا د اهل سنت والجماعت نه خارج شي. مونږ د اهل سنت والجماعت نه خارجي نه. هغه کسان چې د رسول الله مبارک اولاد، د پیغمبر اولاد، د پیغمبر نه پاک اولاد پیدا شوی دی، شرک نه کړي، کفر نه کړي، ګناهونه نه کړي، پیدایشي د پیغمبر اولاد او پیدایشي پاک دي او پیدایشي مؤمنان. اغینا د امتیانو اولاد چې څوک افضل مني او د رسول الله اولاد څوک افضل نه مني، دا گمراه دی. دا اهل سنت نه خارج شو، خارج کوي. هغه خلک چې څوک د رسول الله اولاد افضل مني، د خپل پیغمبر اولاد افضل مني، د خپل پیغمبر کور د تمام کورونو نه افضل او بهتر مني، هغې ته تاسو ګمراه وایئ. دا ستاسو مذهب او عقیده ده چې د رسول الله اولاد نه امتیان افضل دي، د رسول الله اولاد نه د امتیانو اولاد افضل دی، د رسول الله د کور خلقونه، د اصحاب کرامو د کور خلق ډیر افضل دي. آیا د رسول الله مبارک اولاد تقوادار نو؟ آیا د رسول الله مبارک اولاد افضل ولی نو؟ څه کمې د رسول الله مبارک اولاد کې؟ رسول الله مبارک نه پاک پیدا شوي، د رسول الله مبارک وینا، د رسول الله مبارک بدن دی، د رسول الله مبارک جسم دی. نو خدا را چې تاسو مونږ باندې فتوی لګوئ چې تاسو د اهل سنت نه خارج شوئ په دې باندې چې تاسو د رسول الله مبارک اولاد د امتیانو د اولاد نه افضل ومنلو، نو تاسو په خپل ایمان ویریږئ چې تاسو د رسول الله مبارک اولاد افضل نه منئ، بلکې د صحابه کرامو اولاد د رسول الله نه افضل منئ. کربلا کې څه شی وو؟ کربلا کې هم دا کار شوی وو چې د رسول الله مبارک اولاد خلکو افضل ونه منلو، بلکې یزید افضل ومنلو، د اصحاب کرامو اولاد افضل ومنلو، او خلک را پاسېد د رسول الله مبارک اولاد شهید کو. ولی شهید کو؟ وی دا افضل نه، د اصحاب کرامو اولاد افضل دی، لہذا د اصحاب کرامو د اولاد تابعداري کوي او د رسول الله مبارک اولاد شهید کړی شو. همغه عقیده اوس هم را روانه ده.